په هغې زنانم لعنت وریږي چې بلې له خالق دي، خال کې ښودونکي او خال لګونکي په دواړو د الله لعنت وریږي. په هغې زنانم د الله لعنت 24 ګنټې وریږي چې هغه د وروځې نری کوي، وروځې وباسي. لیدیم دي خلقت بدلی که نه بدلی پتم نه لګي چې د دې صورت څنګه دا وروځې چې نری کوي او وباسي 24 ګنټې په دې زنانه د الله لعنت وریږي. وجه څه ده؟ د الله خلقت ولې بدلی؟ په هغې زنانم الله لعنت ویلی دی چې کمې زنانه د غاښونو منځ کې دا لارې کولاوي، دا لارې کولاوي، په دې سره هم خلقت بدلیږي. د دوو غاښونو منځ کې چې دا لارې کولاوي په دې هم د الله لعنت وریږي. زنانو بچیم کم طرف ته لاړل، بچیم کم طرف ته لاړل، کورونم کم طرف ته لاړل، ډېرې بې برکته یې راللې، ډېرې بې حیایې را دنده شولې، ډېر کورونو نه د امن او د سکون ژوند ووته، امن او د سکون ژوند ووته. بیبیانو دا بچي ماسخوتن کېنوئ، نارینهو تاسو یې کېنوئ، د یو صحابي واقعه ورته ماسخوتن بیانوئ. دې کورونو کې حالت بل طرف ته روان دی. یو عالم وی سکول کې مې واړه ودرول، وی ته به څه جوړېږې؟ ته وی یو هلک پکې ودرېد، وی چې زه به صحابي جوړېږم. مې چې بچیه ته صحابي پیژنې؟ صحابي خو چې نبی علیه السلام یې لیدلی، په هغه ایمان راوړی او په حالت د ایمان کې د دنیا نه تلی. ما ته وی چې نور یې نه پیژنمه، خو کور راته هره ورځ هره شپه د صحابي قصه بیانېږي جو په صحابو مین شوی، ما ځکه وی چې صحابي به جوړېږم. نن ته د بچو نه تپوس کوئ څه به جوړېږي، څه به جوړېږي؟ یقین وکئ چې تباهۍ طرف ته روان یو. تاسو نن د ځوانانو دا ګیرې ولیدلې، دا ډیزن یې پکې ولیدلې. قسم په الله چې یریږم یریږم همدا کور رړتو نشي چې په کم کور کې داسې ځوان ای ځوانه دا جولۍ درته داسې خوره کم، مینت درته وکمه، دا علما درپسې ټول راغونډ کمه، په خپو دې پرېوځو چې ته چې په دې کې دا نخرې کوي. تا کتلی دي چې د 1,24,000 پیغمبرانو په یو ځای د هغې سنتو مذاق ته وړو کو. ته لا په کور کې ناسې، پلاره ته داسې زوی کور کې پرېږدې، زه هم دا کور رړتو نشي چرته. د کور نه به دې د بېدینۍ اډه جوړه شي، اډه اډه. دا ته څه کوې؟ بچیا وایي په کم طرف روانې؟ ما ورکوي، دا مور دې ورکوي، دا بچي ورکوي، دا خاندان ورکوي. ته چې دا قینچي رالی او د 1,24,000 پیغمبرانو د سنتو په یو ټیم مذاق اړاوی، زه به خدای له جواب څه ورکوم؟ ته به میدان محشر کې څنګه د پیغمبرانو مخې له ورځي؟ ته به د امام الانبیا مخې له ورځي؟ مخامخ کېږي به؟ نو چې تا دا توهین کړی، دا ګورې توهین دی، دا مذاق دی، مذاق. توبې ته وباسو، توبې توبې. بچو ته کورونو کې واقعات بیانوئ. حدیث مبارک کې راځي چې کم سړی سحر سنت په کور کې کوي، دا صحیح حدیث دی، د دې معمول شروع کوي، کور کې لږ اعمال شروع کوي. چې کم سړی سحر سنت په کور کې کوي او دسو کې سنت کور کیو کې او جمعات ته فرض مانځله راشي، وایي چې کم سړی مستقل سنت سحر په کور کې کوي، نو یو به الله د رزق فراخه کوي، په دې کور کې به رزق فراخه کیږي، په دې کور کې به د رزق تنګي نه راځي. زه نه وامه، امام الانبیا فرمایي. دویم، په دې کور کې به جګړې کمې شي، د ښځې خاوند دا اختلافونه نه دي، دا جګړې نه دي، دا به کمې شي چې کم سړی کور کې مستقل د سحر سنت کوي. دریم، آخره خاتمه به الله په ایمان نصیب کوي. دا د امام الانبیا د خولې وینا ده. سحر سنت کور کې کوي، رزق پې پراخه کیږي، جګړې به کور کې کمیږي او الله به آخره خاتمه په ایمان نصیب کوي. پلارانو میندو کور کې تهجد کوئ چې دا بچي ما واز اوري، چې بچې په ډډه اوړي چلته پلار په تهجد ولاړي، چې بچې په ډډه اوړي چې مورې په تهجد باندې ولاړي.
میندو سوال درته کوم، سوال درانه لباسونه په ځان راواړوئ. د بچو لږ فکر شروع کوئ. دا بچي ډېر بې حیا شوي دي، دا بچي ډېر بل طرف ته روان شوي دي. مورې ستا د تربیت ضرورت دی ما سره. زه خپل کوشش کام، په مدرسې کام، په جماعت کې کم، په منبرې کوو، په محرابې کوو، خو پلارانو میندو تاسو را سره هم لږ ملګرتیا وکئ. دا بچي هم د ډېرو نارواګانو نه منع کوئ. وایي بچیا د دې ذمه وار زه راځم، ما نه به الله د دې تپوس کوي. رب العالمین دې دا عمل کوي.